دا کاکا صاحب ته مونږ رالی وو د دې یو ملګری مونږ سره میلاو شو او دې څادر کې ځان پټ کو خو دنه زه یو خبرې تپوس کوم چې د مزار سره مونږ وکتل نو د بوټو کې ډېر زیات کپړې پرتوګونه او کمیسونه د ماشومانو چې دی ځوړند وو دا پرتوګونه دې لپاره ځوړند دي چې دا په کوم ماشومانو باندې پیریان راشي که نه کومو جامو کې هغه دا دی دلته ځوړند کړي ښه دا دې لپاره ځوړند لکه مطلب چې کومه جوړی په غاړه وي په هغې کې پکې پیریان او چې هغې کې پکې پیریان راشي نو دا د هغې لپاره په دې کې ځوړند پرتوګ بوله راوړی او د پرتوګ بوله راوړي پیریان خو په تام رالي څادر دې په ځان هلکه دا څادر را چې ځوړند کړو پکې نه دې خوا راشه بله خبره واوره پټ که ځان پټ که ما ته خو چابي وایي چې د چا اولاد نه کېږي نو وایي پرتوګ مرتوګ داسې څه خبر شو هغې نه زه نیم پوه هغې نه دا مشر پوه دی هغه تورو جامو والا ښه هغه پلار هم دې کې دی د هغه پلار دی نو د هغه شرمېږي ولې او ته خاندې ولې دا راته ووایه نه هغه چېرته سوشل میډیا ته به مخې ته نه دی راغلی که نه او بس مونږ شرمېږو خو ته ورته په نقاب کې مخې ته زه ورته په نقاب کې مخې ته مړه دا مخ خو لږ وښایه که نه یار اوس مخ وښایه ځه واه 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 ښه کتونکو د رور نه تاسو واورېدل وایي چې دا بوټو کې دا کپړې او دا کمیسونه مطلب دې وجې سره ځوړند کړي دي چې کم ماشوم او کم ماشومې باندې په کمې جوړه کې پیریان راشي نو دا هغه جوړې پرتوګ چې دی هغه دلته کې راوړي او ځوړند کې پیریان ته اخوا شي نو اوس الله ته علم دی چې دې کې څونه سچایي ده او یا نه او کتونکو دلته یو بل رور سره مونږ میلاو شو هغه نه دا وخت کوټي ورکه را او دغه کار یې منډې کړي هغه دی روان دی او دا لږ ورپسې پیشاړې کوي مسخرې او تنګ کړی یې دی